د کونړ مرکز اسداباد اړوند د څاګي سیمه کې د منځني ښوونځي لپاره په 2 پوړونو کې جوړه شوې ودانۍ ده چې د پوهنې وزیر ولایتي چارواکو او عامو خلکو په حضور کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوه. د پوهنې وزیر د یادې ودانۍ د پرانیستې په جوړو شوو مراسمو کې ویل د 18.5 میلیونه افغانیو په لګښت د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې په مالي ملاتړ په 2 پوړونو کې په عصري ډول جوړه شوې چې نږدې 2000 زده کوونکو ته پکې د سرپناه اسانتیاوې برابرې شوي. نوموړي زیاته کړي چې کونړ ته د سفر موخه د پوهنې بهیر ارزول او په دغه برخه کې د شته ستونزو او ننګونو معلومول په ګوته شوي دي. کونړ د خلکو سره له نږدې ووینو او د دوی ضرورتونه او د دوی غوښتنې واورو چې دوی د معارف د وزارت نه کومې مطالبې او کومې غوښتنې لري، په کومو مناطقو کې، په کومو منطقو کې مکتبو ته ضرورت دی، په کومو کې مدارسو ته ضرورت دی. د مدارسو حالات معلوم کو چې د مدارس حال څنګه دی، د مکاتبو څه حال دی. دا خو د دې ولس حق دی، پر موږ حق مطلب لازم دی، واجب دی، ضرور دی چې موږ راځو خپل ولس ولایاتو باندې به ګرځو. د کونړ پوهنې ریاست مسؤلین زیاتوي چې د منځني ښوونځي د جوړې شوې ودانۍ پر مټ به د زده کوونکو شته ستونزې په بشپړه توګه حل شي. الحمدلله په ښه کیفیت باندې جوړ شوی چې په دغه مکتب کې د هیڅ کمی نشته، د ادارو پورې، د ادارې میزونو پورې، د برق سیستم چې څومره د شاګردانو دپاره اسانتیاوې برابریږي د تعمیر د نګاه نه الحمدلله هغه ټولې په دې کې برابرې دي. په همدې حال کې د څاګي سیمې اوسیدونکي د ښوونځي لپاره د ودانۍ په جوړېدو خوښ دي او وایي چې د سرپناه په برخه کې د زده کوونکو ستونزې حل شوې او د دې لیسې په جوړېدو ډېر خوشحاله. الحمدلله زمونږ دغه مکتب سرپناه نه لرله، مخکې ټول شاګردان په بیبان ناسو، ستونزې او مشکلات او بارانونه او په شین اسمان کې اوس دغه تعمیر جوړ شو. د دې نه به انشاءالله زمونږ اولادونه چې استفاده وکړو. او زما په دې خلکو باندې او په دې ولس باندې دا غږ کومه چې هر ځای کې چې مکتبونه نه باید د خلکو له ځمکې د چا څه ځمکې ورسئ ځمکې ورکړي، که نه په مشترکه ځمکې هر ځای کې چې دغه دپاره دغه وله برابره کړي، د زمینه وله برابره کړي او مکتبونه د خلکو ته جوړ کړي. وقت د اسلامي امارت پر رسیدو سره کونړ کې که څه هم د ګڼو ښوونځیو لپاره په عصري بڼه نوې ودانۍ جوړې او د ځینو هغو د بیا رغونې چارې ترسره شوي، خو لا هم د دغه ولایت په ګڼو نورو سیمو کې د ښوونځیو ودانۍ نشتوالي له امله زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي.